بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، امید لرم چې تاسو به خپل درسونه تکرار کړي وي. موضوع د درس مو وه سکون په 2 حروفو کې، چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع وه چې په دې کې موږ تاسو سکون پیژندو او همدارنګې د سکون ادا مو پیژندله چې په هغه به مو اواز نه خوځېده بلکې اواز به مو مطلقاً تړلو سره ختمېدو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو مضمون قرآن کریم ده چې کلام د رب العالمین ده، د بشر د هدایت لپاره نازل شوی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. او موضوع مو سکون په 2 حروفو کې ده چې پرون مو کوم د حروف ویلي هغه په ادامه باندې موږ نور حروف وایو او تمرینوو یې. او درس مو 15 ده، صفحه مو 18 ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا حروف طبعا تاسو یاد کړي څه شی دي، فقط یو ځل یې راسره ادا کوئ. ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن. ورپسې کوم حرف ده د حروف هجاو څخه؟ هغه د صاد حرف ده. کوم حرف ده؟ د صاد حرف ده. ګرانو زده کوونکو، دې باندې کوم حرکت ږدو؟ د زور. په نون باندې د سکون. نو څه شی کېږي ګرانو زده کوونکو؟ صن. څه شی؟ صن. دا که په ایجي موږ او تاسو وایو صاد نون زبر صن. صاد نون زبر صن. ګرانو زده کوونکو، دا حرف ډک دی، دا به ډک ادا کوو، لیکن نون به د صاد له وجې نه ډک نه ادا کوو. صن، صن. سره تکرار کوي. صاد نون زبر صن. صاد نون زبر صن. چې قاعده میسره ورته چی وایي؟ صاد نون فتحه صن. ورپسې حرف کوم حرف ته ګرانو زده کوونکو؟ د ضاد حرف ده. کوم حرف؟ د ضاد حرف. دې ته کوم حرکت ږدو؟ د زور. نون باندې د سکون. نو څه شی کېږي ګرانو زده کوونکو؟ ضن. شی؟ ضن. ضن. دا به څه رقم وایو؟ ضاد نون زبر ضن. ضاد نون زبر ضن. تکرار کړئ راسره. ضاد نون زبر ضن. قاعده میسره دې ته چی وایي؟ ضاد نون فتحه ضن. دا چې صن ضن مو ویلې، هغه نه په حروف هجاو کې وروستی حرف څه شی ده؟ طا ده. کوم حرف ده؟ طا. دې سره کوم حرف یو ځای کوو؟ نون. دا ته دې ته کوم حرکت ورکوو؟ د زور. کوم حرکت؟ د زور. نون ته د سکون. نو څه کېږي؟ طن. څه؟ طن. طا نون زبر طن. طا نون زبر طن. طا نون زبر طن. چې قاعده میسره کې ورته چی وایي؟ طانون فتحه طن. طانون فتحه طن. ګرانو زده کوونکو، دلته څو حروف دی مثالیه ویلي؟ 1 2 3 او 4. ورپسې حرف هم حرف مثالیه ده. هغه کوم حرف ده؟ تاسو یې پیژنئ، ټولو ته یاد ده. دا چې د طا غوندې ده لیکن نقطه لري. چې ده؟ ضا ده. د نون سره یې تړو. ضا ته کوم حرکت؟ د زور. نون ته د سکون. نو څه شی کېږي؟ ضن. شی؟ ضن. ضانون زبر ضن. راسره تکرار کړئ. ضانون زبر ضن. ضانون زبر ضن. ضانون فتحه ضن. ضانون فتحه ضن. ګورئ، یو خبره هلته یاد وساتئ چې دا ظن په عربي کې څه ته وایي؟ ګمان ته وایي. چې وإیاکم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د بدګمانۍ نه ځان لرې ساتئ.
دینه بعد حرف د حروف مستعلیه څخه د عین حرف د ګرانو زده کوونکو چې د عین حرف ته زور ورکوو د نون سره تړو چې کېږي عن کېږي چې کېږي عن عین نون زبر عن راسره تکرار کوي عین نون زبر عن عین نون زبر عن عين نون فتح عن عين نون فتح عن ورپسې کوم حرف دی د غین حرف دی نو دا د عین سره فرق دا لري چې دا ډک ده او دا تش ده دا د وسط څخه او دا د ادنا د حلق څخه ادا کیږي نو څه شو غن ایجیږي به څنګه وایو غین نون زبر غن راسره تکرار کوي غین نون زبر غن غین نون زبر غن قاعده میسره غین نون فتح غن غین نون فتح غن دی غین نه بعد په حروف هجا او کې تاسو پیژنئ چې کوم حرف دی د فا حرف ده فاسو نقطې لري او کوم حرکت پرېږدو زور کوم حرف سره تړو د نون سره نون ته چې ورکوو علامت د سکون نو چې کېږي فن نو په ایجي بیا څنګه وایو راسره تکرار کوي فانون زبر فن فانون زبر فن فانون زبر فن قاعده میسره کې به څنګه وایو فانون فتح فن فانون فتح فن دینه بعد حرف د حروف هجا څخه کم حرف دی ګرانو زده کوونکو هغه د قاف حرف دی کم حرف د قاف کم حرکت مو پکې وښوده د زور د کوم حرف سره مو وتړه د نون سره نو چې شو قن قاف نون زبر قن راسه تکرار کوي قاف نون زبر قن چې دا حرف اخیری حرف دی حروف هجا څخه چې ډک د نور بیا ډک حروف نشته راځو ګران زده کوونکو ورپسې حرف ته کوم حرف ده د کاف حرف ده د کاف حرف ته کوم حرکت ږدو د زور نون ته د سکون نو کوم حرف سره یې تړو د نون سره د کوم حرف سره د نون سره نو سره رقم کې کن کاف نون زبر کن دواړه حروف د یو مخرج څخه فرقونه اول قاف د وړې ژبې خواته نږدې د وړې ژبې خوا نږدې او کاف د وړې ژبې نه دې خوا نرمۍ سره نږدې بل مخرجي توپیر بل قاف ډک کاف تش قاف باندې قلقله او کاف باندې همس نو دا چې اصلا تکرار کوي کاف نون زبر کن کاف نون زبر کن کاف نون زبر کن چې قاعده میسره کې چې وایو کاف نون فتحه کن کاف نون فتحه کن د کاف نه به بعد ګران زده کوونکو کوم له حرفي لام لام ته به کوم حرکت ورکوو د زور نون ته به د سکون نو چې به کېږي لن څه رقم به وایو په ایجي باندې لام نون زبر لن لام نون زبر لن لام نون زبر لن چې قاعده میسره د دې لپاره چې لري لام نون فتح لن لام نون فتح لن هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف دی دی واو دی دی میم دی په بخښنې کاف لام میم دی میم د نون سره میم د نون سره میم ته مو چې ورکړو د زور حرکت د نون سره د سکون حرکت من
من چې په دری کې وایي زه نون زبر نن چې دلته بنګه من او نن کې دوه دانې حروف د غنې تکراري لرو میم او نون نون او نون چې دواړو کې غنه ده صفت لازمه ده بغیر له غنې نه اصلا نه ادا کېږي که اواز مو د پوزې بیخ ته رانړه نو غلطه ده یعنې دا حرف مو نه ده ادا کړی لکه یو نیم شاګردان چې کله مریضان شي الله پاک د نه مریضان کوي او زکام اوسي نو څه شوی من حرف رک وایي ورک به نه وایي نون کې به غنه کوئ خپل مخرج څخه به ادا کوئ نو څه شی کېږي نون زبر نن هسې تکرار کوي نون زبر نن نون زبر نن ګرانو زده کوونکو چې په قاعده میسره کې ورته څه وایي نون فتحه نن دغه نون دغه میم دغه لام څو شل یو دوه درې بل فا پیدا کړئ ګرانو زده کوونکو دا ده فا بل را پیدا کړئ دا ده بل یو دوه درې څلور پنځه فر من لوب الحروف د خپل مخرج نه په اسانۍ ادا کوي وخت به پکې نه تېروئ په سختۍ به یې نه ادا کوئ چې خپل مخرج څخه یې په ډېره سختۍ ادا کوي لکه فن نه بلکې فن لکه لن به نه کوئ لکه من به نه کوئ لکه نن به نه کوئ لکه رن به نه کوئ دا غلطي ده راځو پسې د حروف هجاو څخه کوم حرف ده د واو حرف ده ګرانو زده کوونکو واو به د نون سره یو ځای کوو واو ته به کوم حرکت ورکوو د زور کوم حرکت د زور نون ته د سکون نو څه شی کېږي ون څه شی ون هجي کې را سره تکرار کوي واو نون زبر ون تکرار کوي واو نون زبر ون واو نون زبر ون قاعده میسره ورته کوم هغه لري واو نون فتحه ون واو نون فتحه ون د دې نه بعد ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده د حروف هجاو څخه ها ده کوم حرف ها کوم حرف ها ګرانو زده کوونکو موږ په حروف هجاو کې څو هاګانې ویلې وي ها تم د زور حرکت او نون ته د سکون موږ په حروف هجاو کې دوه قسمه ویلې وه یو ها بل ها دا ها په ابتدا او منځ کې راځي اما دا په اخره کې راځي په اخره کې نو څه شی شو هن هانون زبر هن هانون فتحه هن هانون فتحه هن هغه نه بعد کم حرف د حروف هجاو څخه همزه همزې باندې مو زور کېښودو د نون سره مو وتړله چې شوه ان همزه نون زبر ان همزه نون زبر ان همزه نون فتحه ان همزه نون فتحه ان آخري حرف د حروف هجاو څخه یا تم زور وکړو نون سره مو وتړله ین شوه نو راسره تکرار کړئ یا نون زبر ین یا نون زبر ین یا نون فتحه ین ګران زده کوونکو دا زموږ او ستاسو نننی درس په آخره کې مو په خدای سپارم الله توفیق